الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمند و محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که په داسې حالت کې څوک د سهار جماعت ته ولاړ سي چې سنت یې هم نه وي ادا کړي او هلته امام د فرضو پر جماعت باندې ولاړ وي، آیا زه به په دغه حالت کې سنت د مخه ادا کوم او که به د امام سره په فرضو کې یا جماعت کې شامل کیږم؟ محترم ورور، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که د یقین سو چې سنت ادا کولی سمه، خو د فرضو چې کم جماعت دی د هغه اخري رکعت نیولی سمه یا ورسره په اخري ناسته کې شریک کېدلی سم، نو سنت په دغه صورت کې ادا که. او که چیرې د یقین دا سو چې که سنت کومه جماعت راڅه فوت کیږي، نو بیا په دغه صورت کې سنت پرېږدوه، بلکې د امام سره د فرض جماعت وکه. بیا چې کله د څاښت وخت سي، لمر راپورته سي، د راپورته کېدلو وروسته 10 منټه یا 15 منټه بعد بیا دغه سنت چې کم د سهار پاته سوي دي هغه قضایي راوګرځوه. فتاوای عالمگیری جلد اول صفحه 120 او اشرف الفتاوا جلد اول صفحه 133 کتاب السنن والنوافل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.